تصور وکړه چې د شپې په تروږمۍ کې په یو بس کې کښېنې او لا دې سمه سترګه نه وي پټه شوې چې نړۍ بدله شي. داسې بدلون چې کله راویښ شي، نه د کوم انسان درک وي او نه د ښار شور ماشور، یوازې یو ویرونکی او مړاوی غوندې سکوت خپور وي. دا د منګ کانګ د بس تمځای دی، یو سور رنګه مینی بس ولاړ دی چې د تایپو په لور روانېدونکی دی. یو په بل پسې په ټولیزه توګه 18 کسان په دې بس کې سپرېږي. ټول مسافر یو بل ته ناپېژانده دي. ځینې پکې هغه زده کوونکي دي چې له پاټۍ څخه د خپلو کورونو په لور روان دي. یو د بیمې ستړی ښکارېدونکی ایجنټ دی، یو داسې ځوان دی چې په زړه کې د خپلې ملګرې مینه او اندېښنه څپې وهي. یو بله پراسراره ښځه ده چې له ورایه عجیبه او په وهم کې ښکاري، خو ناڅاپه هغه لمحه راځي چې د دوی د ټولو برخلیک اړوي. بس په یو اوږد او سیده تونل کې ننوځي. په تونل کې څراغونه بل دي او د بس په مخ کې او شا کې نور موټرونه هم په عادي توګه روان دي. هر څه ارام دي، خو څنګه چې بس د تونل له بلې غاړې بهر راوځي، نو چاپېریال سمدستي بل رنګ اخلي. په لومړي سر کې خو د چا پام کېږي نه، مګر په بس کې ورو ورو د ویرې چوپتیا خپرېږي. هغه ځوان چې خپل ملګري ته یې پیغام کوي، ګوري چې پیغام یې نه لیږل کېږي. د بیمې ایجنټ خپل تلیفون ګوري، نیټورک شته خو زنګ نه وهل کېږي. خو تر ټولو عجیبه او ویرونکې خبره دا وه چې بهر په سړک د ترافیکو د ګڼې ګوڼې هېڅ څرک نه لګېده، نه کوم بل موټر و، نه کومه ټکسي، او حتی د سړک د څراغونو لاندې کوم سپی هم نه تر سترګو کېده. کله چې بس تایپو ته رسېږي، نو چلوونکی حاجر پاتې کېږي، ځکه دا هغه سیمه وه چې هېڅکله خالي نه پاتې کېده. خو نن پکې د حادرې غوندې سکوت خپور و. ډریور موټر دروي او ټول مسافر په حیرانتیا او ویره شاوخوا ته ګوري، مګر هیڅ څوک نه ښکاري. په همدې وخت کې د یو مسافر یو څه په یاد راځي. هغه په ویره وایي، ما یوازې د یوې ثانیې لپاره سترګې پټې کړې او کله مې چې وکتل، نو سړک خالي و او په مخ کې او شا کې هیڅ موټر نه و پاتې. سمدستي ډریور هم ورغږ کوي، هو کله چې زه د راډیو د سندرې بدلولو لپاره ښکته شوم او بیرته مې مخې ته وکتل، نو هر څه ورک و. په دې توګه نور مسافرینو هم ومنله چې هغوی هم په هماغه شیبه کې سترګې پټې کړې وې. دا په دې معنا وه چې په همدې یوه ثانیه کې کومې شومې پیښې سر پورته کړی و، خو په دې راز هیڅ څوک پوه نه و. د بیمې ایجنټ په ژړغوني غږ وایي، شاید موږ ټول مړه شوي یو، دا بله نړۍ ده. په دې خبره د ټولو زړونه راولېږي، مګر هغه پر اصراره ښځه غبرګوي، نه موږ مړه نه یو، شاید موږ د وخت په یوه بله زمانه کې راګیر شوي یو. د دې لپاره چې د دې اسرارو تله معلومه کړي، څو تنه په زړورتیا له بس څخه ښکته کېږي. هغوی ګوري چې دوکانونه خلاص دي، په هوټلونو کې خواړه په میزونو پراته دي، مګر د خوړلو والا یې نشته. داسې ښکاري لکه د ځمکې د مخ ټول خلک چې په یوه ساه له منځه غایب شوي وي. دلته نو په خلکو کې ویره او نارامي اوج ته رسېږي. ځینې کسان په غرو غرو چغې وهي، څوک شته، مګر د دوی خپل غږ د ویرې په غېږ کې بیرته هغوی ته راګونګی کېږي. کله چې انټرنیټ چک کوي، نو د قیامت خبر رسېږي. د نړۍ د خبرونو پاڼې د شپې له 2 بجو وروسته هیڅ نه دي اپډیټ شوي، ګواکې د هغوی لپاره وخت په هماغه ثانیه کې په ټپه ولاړ وي. په لاره کې هغه ځوان او یوه نجلۍ په ګډه روان دي او خبرې کوي. ناڅاپه د هلک سترګې په سړک په یو داسې سړي لګېږي چې په مخ یې تور ماسک اغوستی وي. هلک وېرېږي، خو کله چې بیا ورګوري، هغه سړی غایب وي. کله چې هغه نجلۍ دا خبره کوي او هغې ته ګوري، نو له ویرې یې ساه بندېږي، ځکه د نجلۍ مخ شین او نیلي شوی وي او ویښتان یې په هوا کې په عجیبه توګه الوتل. خو په بله ثانیه کې نجلۍ بیرته خپل عادي حالات ته راځي. کوم 4 زده کوونکي چې په لاره کې کوز کړل شوي وو، په هغوی کې د یو هلک طبیعت خرابېږي او په کانګو پیل کوي. بدن یې په عجیبه توګه رپېږي او کله چې د هغې 3 واړه ملګري ورته نږدې کېږي، نو له بدن یې لوګي پورته کېږي او د بدن ټوله غوښه یې په لیدو کې ویلېږي. په دې خولناک منظر د هغوی خوش الوزي او د خپل ځان ژغورلو لپاره منډې وهي. په لاره کې هغوی ته هماغه ځوان مخې ته ورځي چې ماسک لرونکی سړی لیدلی وي. کله چې هغوی د مرستې لپاره د هغه په لور منډه وهي، په لاره کې د یو سور کمیس لرونکي هلک بدن په ایرو بدلیږي، ورپسې د هغه بل ملګري، او په پای کې د وروستي هلک مخ د پوکاڼۍ په څیر پړسېږي او د بم غوندې چاودنه کوي. په همدې وحشتناک وخت کې د ټولو مسافرینو ټلیفونونه په یو وخت چغې وهي. د یو ناپېژانده شمېرې څخه زنګ راځي. کله چې زنګ پورته کوي، بل لور ته د انسان غږ نه وي، بلکې د یو ماشین په څیر تیز او عجیب غږ وي چې د بیپ بیپ په بڼه غږیږي. په بس کې ناست یو چشمور هلک چې د کمپیوټر په برخه کې مهارت لري، پوهیږي چې دا مورس کوډ دی. هغه سمدستي خپل لپټاپ خلاصوي او د دې غږ په تحلیلولو پیل کوي. خو له ډیکوډ کولو وروسته چې کوم پیغام مخې ته راځي، د هغې په لیدو د ټولو بدن کې وینه وچیږي. هغه کوم د مرستې پیغام نه و، بلکې یوه لویه او ویرونکې خبرتیا وه. تر دې دمه ځینو دا هر څه یوه لوبه او ټوکه ښکارېده، مګر اوس نو د مرګ بربنډه نڅا پیل کېږي. په دوی کې یو هلک چې ډېر زړور او ټولو ته یې ډاډ ورکوه، ناڅاپه یې په بدن کې دننه څخه اور لګېږي. ملګري یې د ژغورلو لپاره ورځي، مګر په څو ثانیو کې د هغه وجود په سرو لمبو کې سوځي او په ایرو بدلیږي. په دې لیدلو ټول په تېښته
پیال کوي. کله چې بهر راوځي ګوري چې هماغه پر اصرار ماسک لرونکی سړی ورته په غوسه ګوري. هغوی فکر کوي چې دا هر څه د همدې سړي کار دی، نو ځکه ورپسې منډه کوي. په لاره کې هغوی د یو داسې نجلۍ مړی ویني چې په ډېره بې رحمۍ ورسره جنسي تېری شوې وي او بیا وژل شوي وي. هغه ځوان او یو بل مسافر په ګډه دغه ماسک لرونکی سړی نیسي او کله یې چې له ماسک لرې کوي هغه کوم جادوګر یا بلا نه وي بلکې یو وېرېدلی انسان وي چې په جاپاني ژبه ژاړي او په زارۍ و د خپل ماسک غوښتنه کوي. داسې ښکاري لکه بهر په هوا کې کوم وژونکی زهر وي، مګر د ویرې له امله د هغه په خبره څوک پوه نه شول او هغه د دوی له لاسونو ځان خلاصوي او تښتي. په داسې حال کې چې د هلک په خوب کې د خپلې ملګري یادونه راځي، ناڅاپه یې سترګې خلاصېږي او د ملګري زنګ ورته راځي. هلک په ژړا ورته وایي چې موږ په بس کې بند پاتې یو او ټوله نړۍ خالي ده، مګر د نجلۍ په ځواب د هغه بدن ویښتان نیغ ودرېږي. نجلۍ ورته وایي تاسو چیرته یاست؟ ستاسې د ورکېدو څخه پوره 6 کاله تېر شوي دي. په دې معنا چې بس کې د ناستو خلکو لپاره یوازې یوه شپه تېره شوې وه، مګر د بهرنۍ نړۍ لپاره پوره 6 کاله تېر شوي وو. اوس له هغو 18 کسانو څخه ډېر کم کسان ژوندي پاتې. ټول په یو کیپې کې راټولېږي چې ناڅاپه د نجلۍ د ملګري مخ هم شین کېږي او بدن یې په ایرو بدلېږي. اوس هغوی پوه شول چې دا کوم جادو نه دی بلکې د دوی په بدن کې دننه داسې څه کېږي چې هغوی له منځه سوځوي. یو تسایي هغوی ته وایي چې زه پرون کور ته تللی وم او د ملګري په زنګ پوه شوم چې موږ 6 کاله مخکې ورک شوي وو. په همدې وخت کې چشمور هلک څنګ ته د کیمیاوي موادو فابریکې ته ګوري او وایي شاید د کیمیاوي موادو فابریکه چاودېدلې وي او له امله یې موږ ټول مړه شوي یو او دا زموږ ارواګانې دي. د بس ډریور وایي چې پټرول خلاص دی، زه پټرول راوړم او بیا فابریکې ته ځو تر څو پوه شو چې څه شوي دي. کله چې هغه پټرول اچوي له شا څخه هغه نشه یي سړی پاڅېږي او په نشه کې د ډریور سره په جګړه کېږي. ډریور د هغه په اوږه یو لوی چاقو وهي، هغه له موټر بهر غورځوي او په موټر کې ځي. په کیفې کې ناست یو مسافر د غوسې او پیپخانۍ په حالات کې وایي کله چې بس درېدلی و زما ملګري له هغې نجلۍ سره په زور زیاتې وکړه او بیا یې ووژله او زه هم ورسره شریک وم. اوس ټولو ته پته لګي چې هغه نجلۍ قاتل همدا رذیل صفته انسان دی. د مسافرینو رګونو کې وینه په جوش راځي او پرېکړه کوي چې دا ژوندي پاتې کېدو حق نه لري. نجلۍ له پخلنځي څخه چاقو راوړي او یو بل پسې ټول په هغه بې رحمه سړي باندې چاقوګان وهي. هغه زارۍ کوي هېڅوک ورباندې رحم نه کوي. یو مسافر ورته وایي زما د 1514 کلونو 2 لوڼې دي، د چا لور چې تا بې پته کړې هغه هم د چا لور ده او په دې توګه هغه مړ کوي. خو کیسه دلته نه ختمېږي. کله چې د مړي د پټولو لپاره المارۍ ته ځي ناڅاپه د هغه د مړي سترګې خلاص او پاڅېږي او وسله اخلي، مګر هغه چشمور سړی په هوښیارۍ سره هغه په خبرو کې غولوي او ورته وایي ته لومړی خپل هغه ملګری ووژنه چا چې ستا راز افشا کړ. کله چې هغه مخکې کېږي چشمور هلک له شا څخه په سر په کلکه وهي او د تل لپاره یې ساه باسي. له دې وروسته پاتې شوني کسان د اړتیا وړ توکي اخلي او د فابریکې په لور روانېږي. کله چې بهر راوځي هلته یو لوی پوځ ویني چې د ګاز داسې ماسکونه یې اغوستي چې بیخي د یو لښکر په څېر ښکاري او د دوی د نیولو لپاره مخکې کېږي. مسافر په منډه بېرته خپل زاړه بس ته خېژي او ډریور بس په پوره سرعت سره ځغلوي. هغه پر اصرار لښکر د دوی تعقیب کوي. خالي سړکونو د موټرانو د تیز تګ داسې و لکه کومه خطرناکه لوبه چې روانه وي. د دوی موټر په ضربو وهل کېږي او بې هیلې کاره لیدونکی وي. ناڅاپه له اسمانه د سور رنګ باران پیل کېږي، داسې باران لکه وینه چې ورېږي. دا باران د اسیدو غوندې وي چې د هر چا په پوټه کې لګېږي هغه یې سوځاوه. په همدې وخت کې هغه نشه یي سړی د چاقو د لګېدو له امله یې نشه الوتې وي او چاقو یې لا هم په غاړه کې نښتې وي. د بس مخې ته راځي او بس دروي. هغه بس ته خېژي. کله چې ډریور غواړي چاقو ورڅخه وباسي هغه وایي نه تر څو چې چاقو دننه وي وینه بنده ده، که مې وویست نو زه به مړ شم. هغه له یوه تسایي څخه پوښتي چې چیرته ځئ؟ ډریور وایي چې موږ غره ته ځو چیرته چې فابریکه ده، مګر نشه یي سړی وایي چې موږ باید غره ته نه بلکې بېرته هغه تونل ته لاړ شو له کومه چې راغلي یو، ځکه د ژغورنې یوازینۍ لار همغه ده. په لاره کې هغوی ته هماغه هلک په سترګو کېږي چې یو څه وخت مخکې یې له بس څخه کوز کړی و. هغه په باران کې سوځېده او له درده یې چغې وهلې. په لومړي سر کې خلکو غوښتل هغه پرېږدي، مګر بیا ورته احساس وشو په دې ورکه او مړاوې نړۍ کې د یو بل څخه پرته د دوی هېڅوک نشته. ډریور بس دروي او هغه بېرته خپلې غېږې ته اخلي. په لاره کې د بېرته راستنېدو پر مهال ټول په داسې حال کې د خپل تېر شوي ژوند خواږه او ښکلي یادونه تازه کوي. د خپل ناڅرګنده برخلیک په لور د تونل په لور روانېږي او کیسه د تلپاتې اسرارو په غېږ کې پاتې کېږي.